عزیزانو کال خو تیر سو دا شلم کال ستړی کال ډیر ستړی یو د کورونا په خاطر راواخله بل په دغه کال چې عزیزانو څومره علما وفات شوي دي تقریبا په دا 100 کال کې به بیا په یو کال کې دومره علما نه وفات شوي نه به شهیدان شوي تقریبا 200 یا 210 علما لوړ علما کښته نه زما وارو د مسجدانو امامان نه پر لوړه سطح باندې علما چې دي هغه چې سلو هغه وفات سو هغه له دې دنیا ولاړ او عجبه خبره دا د عزیزانو دا 2020 چې کم تیر سو زور ټول تر علما ووتی څه معنا دا ده چې څه علما ولاړ وفات سلو چې بیا بیرته راګرځېدلی نشي په اخر کې موږ ته دا تحفه میلاو سو چې د علماو په خپل اپس کې اختلاف رالی بیا سره جدا سو بیا سره ورک سو بیا سره مطلب په مابینځ کې ډېر غټ غټ دیوالونه رالو تا اندازه ولګوئ چې دغه زموږ بادشاه چې کوم دی بادشاه یې بولې صدر یې بولې علوي چې کوم دی عارف علوي دا و علماو ته په صدر هاوس کې ډوډۍ کوي دا د علماو کمال دی یا د علماو کمال نه دی دا د علماو د جدایی کمال دی چې د کم چا سره جلا سوي دي هغه یې مني او چې څوک جلا سوي دي هغه یې مني که نه یې په دا څو کاله ولې دی باچا پېژندلم نه د علما لیکن چې کله رالو د علما یې حق سره واخله په خپل اپس کې راواخله جدایي راله بیا هر چا ودی ته مطلب بیا مرحبا چې د هغه وویله چا ول سنیټري به درکو چا ویله اسلامي نظریاتي کونسل چیرمنان به مې جوړ کو پلانۍ صحیح سو دا د علماو کمال نه دی دا د علماو د جدایی کمال دی او دا هم تر هغه ساته چې کله د دې کار په پرسو بیا بیرته غورځي ټیشو پیپر سړی د ځان سره په جیب کې نه ګرځي چې استعمال یې کوي غورځي به داسې د علماو ته خلک په دا نظر ګوري دا د ملا د ماتېدو دپاره دا خلک راولاړ سو د ملایانو ته په خپل صدر هاوس کې چې دی هغه ځای ورکوي مولانا روم رحمه الله عجبه خبره کړې ده عزیزانو و یو وخت یو سړی ولو دغه درخت ته جوړېدلی و دا درخت چې د هغه په تبر باندې ماتوله نو دې درخت چې دی هغه ورته وویلې په خپل زبان کې که زه نه وای در سره تازه نه سوی ماتولی درخت ورته ویلې چې دا چا په لاس کې تبر وول چې زه نه وای در سره تا نه سوی ماتولی هغه څنګه معنا دا ده چې د تبر لاس چې دی هغه د دغه درخت څخه جوړ سوی دی شاخ یې مات کړی دی بیا هغه راخستی دی تراشلی دی بیا یې د دې تبر لاس ور جوړ کړی دی نو درخت ورته ویلې که دې زه ملګری نه وای تا زما شاخونه نه سوی ماتولی نو دا د علماو هم دغه خبره ده که دې زه ملګری نه وای تازه نه سوی ماتولی خو مابینځ کې چش راله جدایي راله او عجبه خبره بله ده عزیزانو دغه پخوا چې به کوم زموږ خلیفګان راواخله اولیاء راواخله بزرګان هغو ته چې به کله منصب میلاوېدی ټول شپه به و الله ته پر سجده و چې یا الله ما د دې منصبه وساته امام ابو حنیفه پر دغه منصب باندې ولاړی وفات سو چې قضاوت یې نه قبلوي چیف جسټس به چې ډول نه نسم کولی صحیح سنو نو و زمانه دا رقم سوله چې چاته منصب نه میلاویږي ټوله شپه پر سجده چې خدای دا منصب و ماته راکړه پخوا نفسیات نه ول اوس نفس مابین لر رالی پخوا چې به دا رقم خلکو د هغو ملګرتیا الله کوله نن چې بیا کله سړی په خپله دا غواړي چې یاره زه باچا سم زه وزیر سم زه پلانی سم هغه الله و خپل نفس ته وسپاري او اختلاف نه دی عزیزانو خو تاسو اندازه ولګوئ د کور والا سره اختلاف راسي بیا طلاق ته نوبت ورسیږي صحیح سو د دوه ورونو په مابینځ کې اختلاف راسي بیا په مابینځ کې پر 200 فوټه باندې کوري پر 100 فوټه دی دیوال چې دی هغه وي دا اختلاف دی او اختلاف چې دی هغه نحوست دی پخوا به موږ دا ویلې چې دا علما او اختلاف چې دی هغه رحمت دی هغه دغه علما نه هغه امام ابو حنیفه صاحب هغه امام شافعي صاحب هغه امام مالک صاحب هغه امام احمد بن حنبل ول صحیح سلو نفسیات په مابینځ کې نو دغه چې کوم اختلاف دی دا نحوست دی دا بې برکتي ده دا بدقسمتي ده دا یو ډېره لویه د اسلام تاوان دی نقصان دی چې دغه شی چې دی هغه مابین له راغلی دی عجبه بله درته وکړم مولانا شانور شاه کشمیری صاحب رحمه الله په انوار الباری کې د بخاري شریف شرح د لیکلي دي فرمایي وایي د بیبي عایشې صدیقې او د حضرت علي کرم الله وجهه په مابینځ کې لږ خشا اختلاف راغلی دی
نو چې اختلاف رالی په مابینځ کې ډېر تاوانونه پیښ سلو حالانکه الله فرمایي زه د عایشې سم راضي یم زه د علي سم راضي یم زه د ټولو صحابو سره راضي یم دا کنفرمه خبره ده په دې کې شک نشته خو خیر چې وخت تېرېدی اختلاف ډېر رالی تاوانونه ډېر ورسېدل نقصانونه ډېر ورسېدل بی عایشې صدیقیې یو ورځ د الله په دربار کې وژړل ولی الله کشکې د 20 کاله مخکې ماته مرګ را کړی وای دا ډېره ښه وه تر دې چې زما او د علي په مابینځ کې اختلاف راغلی دا یو حضرت علي کرم الله وجهه به ژړل ولی الله کشکې د 20 کاله مخکې ماته مرګ را کړی وای زما به د عایشې سره اختلاف نه وای راغلی دغه اختلاف ډېر تاوان و تر دې چې ماته 20 کاله مخکې مرګ چې دی هغه میلاو سوی وای صحیح بیا بی عایشې صدیقې ویلې زما او د علي اختلاف نور څه نه دی بس دومره دی لکه د ښځې او د لیوره په مابینځ کې د ورېندارې او د لیوره په مابینځ کې اختلاف راشي هغه به څه اختلاف دا یو بنیادي ټکی دا دی بی عایشې صدیقې ویلې که ماته الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام څخه 20 زامن نه 10 زامن را کړي وای 10 دا ماته دومره محبوبه نه وه لکه دا خبره چې زما او د علي په مابینځ کې اختلاف نه وای راغلی عایشې صدیقې خو د نبي علیه السلام اولاد نو بچیان نو دی ویلې چې د پیغمبر علیه السلام څخه ماته 10 زامن میلاو سوي وای زه دومره نه خوشحاله کېدم لکه په دې خبره چې زما او د علي په مابینځ کې اختلاف نه وای راغلی صحیح سلو نو علما چې دی هغه د نفسیاتو په حواله باندې ولاړ دي کنه موږ د ټولو احترام کوو موږ د ټولو قدر کوو صحیح سو لیکن دا خبره چې په مابین باندې پر ملا غټ ماچیږي دا د ملایانو د جدایي برکت دی چې بیا به عمران خان هم ودی تا پر ورکوي بیا به صدر هم ورکوي بیا به ازمر سپیکر هم په استقبال کې ورته ولاړ دي څونه غټې درنې خبرې دي ستا د خپل کور تاوان دی ستا د دیوبندیت تاوان دی ستا د اسلام تاوان دی ستا د حنفیت تاوان دی لیکن که زما سر خلاصي یا د بل چا سر په دې خبرو خلاصي خیر الله دې په مابینځ کې جدایي نه راولي جدایي دې الله عرضي کړي دا پریشانی د مابینځ الله وباسي په څونه د اړو کې موږ تقسیم کړلو یو هم دا پاور نه لري چې اوس به چاته ودرېږي دا کار دا بد کار دی نه کېږي ټول یې داسې سره تقسیم کړلو چې دا ټول علما وای بیا چا د دې په مخ یو غلط قدم اخیستلی سو زه په یو نامه ته په بل نامه بل په بل نامه سره تقسیم کړلو بس میلې ودی تور پاتې سولې ګټې ودی تور پاتې سو موږ ته خالي تاوانونه را پاتې سو اسلام ته هم او علما ته هم خیر الله دا پریشانی لري کې الله رب العزت دا نحست لري کې الله دا نفسا نفسي چې دا غلي لري کې الله دې هغه نفس چې ما بین راغلي دی هغه دې الله د ما بین ځو باسي الله دې جوړ روغ ورځ باندې راولي بیا به د خلکو روغ ورکي هغه بیا اثر هم لري خیر